ملا عبدالسلام حنیفي څنګه او چاته زارۍ شروع کړې او ولې ورخطا دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم راسره شریک کړئ. ملا حنیفي ستونزې په تفاهم حلوو، نړیوال د بشري مرستې نه دروي. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال مارک سپوتزل په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوي سره لیدلي. د طالبانو د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ځانګړي سلاکار اوچا رئیس د اکبر موسی مرستیال او د نیکډو دفتر مسؤل هم برخه لرله. سرچینه زیاتوي چې په دې لیدنه کې مارک سپوتزل د افغانستان جنو پر مخ د پوهنتونونو تړلو او په کورنیو بهرنیو موسسو کې له کار څخه د ښځو منع کولو په اړه خپله اندېښنه څرګنده او په دې تصمیم د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مرستیال دې ته په اشارې چې 28 میلیونه افغانان عاجلو بین المللي مرستو ته اړتیا لري وویل د دې وضعیت د دوام د دې لامل کیږي چې بین المللي ټولنه له افغانستان سره په خپلو بشري مرستو بیا کتنه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ځانګړي سلاکار وویل چې په نوي زیږدیز کال کې د افغانستان لپاره له مرستندویو هیوادونو څخه د 4.5 میلیارډو ډالرو مرستو غوښتنه شوې او د دغو محدودیتونو د دوام به د دې مرستو ترلاسه کول ناممکن کړي. د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي حنیفي له افغانستان سره د ملګرو ملتونو له مرستو مننه ترڅنګ ویلي چې رامنځته شوې ستونزې باید د تفاهم له لارې حل شي. هغه ویلي له افغانستان سره د بین المللي مرستو د قطع کېدو احتمال تر ډیره زموږ خلکو ته زیان رسوي او له دې کار څخه باید ډډه وشي. د حنیفي په وینا بین المللي ټولنه باید د افغانستان د خلکو دود او عنعنات په پام کې ونیسي. دغه طالب مقام زیاته کړې چې د دوی ادارې د بین المللي سازمانونو کار او فعالیت ته د لا غوره شرایطو رامنځته کولو ته ژمن دی. دا لیدنه او څرګندونې په داسې حال کې دي چې شاوخوا 1.5 سل نړیوالې ادارې د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د طالبان د حاکم ادارې ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې له نادولتي موسسو څخه یې د ښځینه کارکوونکو په اړه خطرناک راپورونه ترلاسه کړي. هغه په یوه مرکه کې تور پورې کړی چې له همدې امله د طالبانو ادارې په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو کار کول منع کړل. ذبیح الله مجاهد ونه ویل چې دغه خطرناک راپورونه څه په کوم اسنادو متکي دي. د طالبانو منتقدین دوی له ښځو سره په پراخ جنسیتي تبعیض تورنوي او وایي په دې برخه کې له هر ډول نفرت، دروغو او حتی ملي عزت ته له سپکاوۍ کار اخلي او افغاني ښځې او پاتې د پردو په اشاره خپله عقیده بدناموي.